څوک د الله د رضا لپاره مینه کوي څنګه دغه مینه حدیث شریف کې راځي من احب لله وابغض لله وعاطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د یو چا سره مینه کول د الله دپاره، د یو چا سره بغض کول د الله دپاره. پلار سره، مور سره، ورور سره مینه کول لازمي دي، ضروري دي. ځکه مینه او محبت الفت دا لازمي دی. د بل مسلمان ورور سره، د عالم سره، د حافظ سره، د ژورنالیست سره، د یو دینداره سړي سره مینه کول دا ضروري دي، باید ورسره وي. بغض هم همداسې د بېلماز او شرابي سره بغض کول دا ضروري دي. یو چا ته چې ورکوې د الله رضا دپاره او یو څه ته منې کوې د الله رضا دپاره، د ګمراه نه منې کوې دا صحیح ده. یو دغه مینې، یو دا مینې دي چې زړه یې سوځېدلی دی، اور یې اغوستی دی او دی چې ډوډۍ ته کښېني 3 دانې خوري او زړه یې سوځېدلی دی او طبیعت هم خراب دی او عاشق هم دی. او ماخوستان چې ودې شي سهار 8 بجې راپاڅېږي، عاشق هم دی، ډېر قوي عاشق دی. یو ځای نسوار 2 شونډو کې اچوي، دا ډېر مضبوط عاشق دی. سګرټ هم تېنه نه خلاصېږي او په لاس باندې نومونه لیکي، لاس پوستکی سوځوي، نوم ورباندې لیکي، دلته پې باندې نومونه لیکي، دلته د خلکو نومونه لیکي او انګلیسي ټکي اخلي، هغه دې غاړه کې راچوي او دی وایي دا مینه زه د خدای د رضا دپاره کوم. دا مینه نه ده، دا مکمل لیونتوب دی. دا باید رواني شه، په خانه کې عاجل بستر شي، ځکه دا ډېر مکمل ناجوړه دی. دا ډېر سخت مریض دی او که جوړ نه شي د نه لیونی جوړېږي. نو د ده علاج ډېر ضروري دی. دا مینه نه ده. دی وایي عبدالرحمن بابا وایي چې په زړه کې د صاحب نبي رحمان او ښکلې مخ ته په کتو کې ګناه نشته. د عالم مخ ته، د مور پلار مخ ته، د استاذ مخ ته، د جومات مخ ته، د قرآن کریم مخ ته، د نیکانو خلکو مخ ته، د خپل اولاد مخ ته، دې کې ګناه نشته دی. پردي مخونه ستا دپاره نه دي، نه پروفیسر د زمانې او نه دا چې ډیپلوما د په عاشقۍ کې اغوستې ده. زموږ ځینې مولیان په لیونتوب باندې ککړ دي، نو د امیانو نه له څه ګیله کوي چې امام یې داسې لیونی د مقتدي نه به یې ته څه ګیله وکړي. محراب کې ورته ولاړ لیونی دی، خدای مکه هغه سات. هغه هم ورته دا نه وایي د جمعې په ورځ هغه غر په دې ولي او دا غر په هغې ولي، هغه غر په دې ولي او د کفر ټاپه یې په هغې ده، دلته کفر ولګو هلته کفر ولګو، د باندې ټاپه د شرک وه، په ده د ټاپه د شرک وه. یو مسله. دویم، د عاشق او د معشوقې دپاره بهترین وصال واده دی. یو کورنۍ د چا خوښېږي، حدیث شریف کې راغلي، پیغمبر علیه السلام فرمایي ضم الهوا. علامه ابن جوزی لیکلی رحمه الله، څه قوي مضبوط عالم تیر شوی دی. اوسني ځینې مولیان راپاڅي کې مخکنو علماو باندې دغه کوي، په هغې باندې توان وایي. اوسني ځینې مولیان راپاڅېږي، بیا وایي امام درې کتاب وسړی ناقل دی، د هغه کتاب نه نقل کړه، ټول غلا دی وکړله، راپټ دې کړله، هلته د چاپ کړله، په 2-3 روپۍ د چاپ کراوه دې بازار ته، تا ته څوک مؤلف نه وایي، ته خو ناقل یې راپټونکی پټ کړی دی. هغه د عشق کتاب په یوه شپه کې لیکلی دی، په دې ټول بازار کې پیدا کېږي. ضم الهوا په عربي کې دی، په اردو کې هم شته د عشق مجازي کې تبهکار یا پښتو ته هم راوتی دی. وایي ګوره هغه د عاشقانو مختلفې قصې کړي. دغسې مینې چې دي دا ناروا دي، دا شاعران چې کوي، دا چې دا وسوځېدلی و، دا شوي. ما یو شاعر ولید، هغه یو شعر جوړ کړی و، وایي وسوځېدم سر نه تر ما ته په مخه راغیم، هلته خو سوځېدلی نه، اوس هم لکه ورړنې غوندې خطک تورې په دې لاره ګرځې راګرځې. دا دروغ دی ولې ویلي؟ وایي که زه یې وایم خلک یې ولې وایي؟ ما ویلې ښه ته هم دروغ وایي، خلک یې وایي. نو دا مینې نه دي. د خدای دپاره مینه صحیح ده.